د هند او پاکستان ترمنځ یو ځل بیا د قوي جنگ امکان شته دی دا چې څنګه اولي ویډیو را سره تر پایه پورې وګورئ. ګرانو لیدونکو السلام علیکم. قریشي وایي هند پر ویشونکي پوله 15 ځایه مزایل ځای پر ځای کړي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي وایي هند په کشمیر کې پر ویشونکي پوله لګېدلې اغزن سیمه 15 ځایه شکولی او هلته یې د برهموس په نامو مزایل ځای پر ځای کړی دی. نوموړي نن په یو خبري کنفرانس کې تا په خبرو کې وویلې له دې سره چې په ټول هند کې اعتراضونه روان دي. هندي چارواکي له همدې موضوع څخه د خلکو د پام اړولو په موخه پر ویشونکي پوله تازه اقدامات کړي دي. هغه زیاته کړې دوی د کشمیر په اړه ملګرو ملتونو ته هم یو لیک استولی دی او دغه راز د اسلامي همکارۍ له سازمان هم غوښتنه کړې ده چې د کشمیري مسلمانانو پر وړاندې د روان ظلم په اړه خپل غږ اوچت کړي. د هند لومړي وزیر نریندرا مودي څه موده وړاندې د کشمیریانو نیمه خپلواکي ختمه کړه چې دې موضوع د پاکستان او هند ترمنځ اړیکې لا پسې خرابې کړې. هند تر اوسه د پاکستان د دې ادعا په اړه غبرګون نه دی ښودلی. ګرانو لیدونکو په دې هیله چې ویډیو به مو راسره تر پایه پورې لیدلی وي او که چیرې مو خوښه شوي وي نو حتما یې در سره لایک کړئ او ملګرو سره یې ضروري شریکه کړئ. مننه.